احمد شاه ابدالي د پښتنو ستر بابا، لیک او لټون ایازي سبزی. د پښتون قام د ننګ میړانې او توري تاریخ بلا پریمان او پراخه دی. ګام په ګام او وخت په وخت د دې قام میاندو داسې اتلان زامن زیږولي دي چې په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. د پښتون ولس د ننګ او حماسو د اوږد تاریخ یو ستر پیاوړی او ځلانده نوم د احمد شاه ابدالي هم دی. هغه د لوی افغانستان هغه لوی او نومیالی پښتون باچاو چې پښتون ولس ورته له ډېرې مینې د بابا لقب ورکړو. دا هغه لقب دی چې پښتانه یوازې هغه خلکو ته ورکوي چې د دوی په زړونو کې ورته رښتینی عقیدت، درناوی او مینه ښه ډېره وي. او احمد شاه بابا په رښتیا چې د ولس د مینې، درناوي او عقیدت رښتینی حقدار و. احمد شاه بابا په 1922 زیږدیز کال کې د زمان خان کره په هرات کې او د ځینو نورو په نزد په ملتان کې دې نړۍ ته سترګې پرانیستلې. خو زیاتره تاریخ پوهان او څېړنکاران یې د هرات په اړه متفق دي او وایي چې هغه په ملتان کې نه بلکې په هرات کې زیږېدلی و. خو د ځینې نورو ګمان دا ده چې د زمان خان له مړینې وروسته د احمد شاه بابا مور د خپل ورور کره ملتان ته راغله. احمد شاه بابا یې په خېټه و او د زمان خان د مرګ نه څو میاشتې وروسته وزیږېدلو. هغه په خټه سدوزی پښتون و. د مور نوم یې زرغونه لکوزی وه چې پښتانه یې په زرغونه نه یادوي، چې یوه ډېره هوښیاره میړنۍ، پوهه او مدبره ښځه وه. او نه یوازې دا چې هغې د احمد شاه بابا ښه روزنه وکړه، بلکې کله چې هغه واک ته ورسېده نو تل به یې په حکومتي لارو چارو کې هغه له ډېرې ګټورې مشورې هم ورکولې. د احمد شاه ابدالي د نیکه نوم دولت خان و چې په 12مه هجري پیړۍ کې د کندهار د ابدالي پښتنو ستر مشر او د هغه وخت د جابر او سامراجي ایران د صفوي دولت کلک مخالف و او په پښتنه خاوره یې دغه پردی واک نه منلو. په کندهار یې د ایران لخوا 2 بریدونه پرله پسې په ډېره میړانه ناکامه کړل. دغه بریا هم هغه د افغانانو ترمنځ د یو اتل په توګه مشهور کړو او هم د ولس د زړونو نه د ایران یېره ترهه ختمه شوه او د ایران د صفوي دولت د واکمنو سره هم د هغه پر ضد فکر او ډار پیدا شو. هغه وخت په ایران د شاه حسین داد صفوي حکومت و چې یو ډېر متعصبه، کمعقل او ناپوهه سړی و. کله چې دولت خان صفویانو لپاره لپسې 2 ځله ماتې ورکړه نو شاه حسین له کندهار خپل زوړ گورنر بیرته وغوښتلو او د هغه په ځای د دولت تر ټولو پیاوړی جرنیل ګورګین خان یا ګورجین خان کندهار ته راولېږلو چې په اصل کې د جوریجیا یا ګورجستان و. هغه په لومړي سر کې مسلمان نه و، خو بیا یې بغاوت وکړو نو صفویانو بندي کړو. په بند کې اسلام ومنلو نو شاه حسین یې د بغاوت ګناه وبخله او راخوشي کړو. هغه یو ډېر متعصبه، خونړی، ظالم او په جنگي فن باندې پوهه سړی و. دشمن سره په چل ول او ساز باز کې هم بې سارې پوهه لرله او بلا ډېر جنګونه یې ګټلي وو. ګورګین چې کله کندهار ته راغلو نو په سملاسي توګه یې د شاوخوا د نورو مشرانو سره سره د دولت خان 2 پخواني مخالفین او دښمنان په لاس کې واخیستل او دا ژمنه یې ورسره وکړه چې دولت خان له منځه لاړ شي نو تاسو ته به د سیمې واک، اختیار او سرداري درکړم. یوه ورځ یې د همدغه مشرانو په مرسته د کندهار په ختیځه سیمه ښار صفا کې په دولت خان یو ناڅاپي برید وکړو او هغه یې د خپل زوی نظر محمد خان او فقیر نومي یو نوکر سره ونیولو. کله چې ګورګین ته مخامخ کړی شول نو هغه سمدلاسه حکم وکړو چې سرونه ترې پرې کړئ او همداسې وشوه. د ګورګین لښکر د دولت خان هر څه تالا ترغه کړل او بیا یې په پښتنو د ظلم، جبر او زیاتي یوه نه ختمېدونکې لړۍ پیل کړه. دغه پیښې په پښتنو کې د ګورګین خلاف ډیره زیاته کرکه خوره کړه. پښتانه د دولت خان د مشر زوی رستم خان په مشرۍ کې په یو ځای د ایران د صفویانو خلاف راپورته شول. ګورګین چې د پښتنو پاڅون ولیدلو نو وار یې خطا شو او د روغې جوړې لپاره یې منتونه او زارۍ پیل کړې او رستم خان یې د پښتنو مشر ومنلو او کشر زوی زمان خان د احمد شاه بابا پلار یې له یېرې د ځان سره د یرغمل په توګه لومړی خپل دربار ته بوتلو او بیا یې کرمان یا کړمان د پښتونخوا د کورمې سیمه پخوا په دغه نوم یادېدله هغې ته ولېږلو، چېرته چې به د اصفهان جاسوسانو په هغه هر وخت نظر ساتلو. زمان خان یو ډیر پوه او زیرک سړی و او ډیر زر د اصفهان په دربار کې ځان له ځای جوړ کړو. په همدغه وخت کې بلوچانو د صفویانو پر ضد بغاوت وکړو نو ګورګین زمان خان ته د دغه بغاوت د چقولو دنده وسپارله.
خو د زمان خان لښکر د بلوچانو نه ماتې وخوړه او ایراني لښکر ته بلا مرګ ژوبله واوړېدله. د هغه مخالفینو ګورګین ته وویل چې زمان خان له قصده خپل لښکر د ماتې سره مخامخ کړو. ګورګین هم ډیر په قار او د زمان خان د بندي کولو او وژلو حکم یې ورکړو. کله چې میرویس خان نیکه د ګورګین خلاف پاڅون وکړو، ګورګین یې ووژلو او د ایران د صفوي دولت خاتمه یې وکړه. نو زمان خان هرات ته راغلو او د پښتنو مشر شو او څه موده پس په حق ورسېده. د پلار له مرګه پس د احمدشاه ابدالي مشر ورور ذوالفقار خان د پښتنو مشر شو. خو د ذوالفقار خان د مشرۍ پر مهال له یوې خوا داخلي قبیلوي اختلافاتو او له بلې خوا د نادرشاه افشار د صفوي حکومت بریدونو او یرغلونو هغه ته بلا ډېرې ستونزې جوړې کړې وې. ذوالفقار خان څو واره په هرات باندې بهرني بریدونه په شا وتمبول او هم هر وخت به د داخلي جګړو د ختمولو په لټه کې وو. خو بالاخره مجبوره شو په 1913 میلادي کال کې د هرات څخه پراو بیا له هغه ځایه کندهار ته لاړ. په دغه وخت کې هلته د میرویس نیکه زوی شاه حسین هوتک واکمن و. ذوالفقار او د هغه لس کلن مشر ورور احمد خان احمدشاه بابا د هغه دربار ته ورغلل. خو هغه د قبیلوي اختلافاتو او ځینو احتمالي خطرونو له امله هغه یې دواړه بندیان کړل. ویل کېږي چې په همدغه قید کې احمدشاه بابا بلا دیني او ادبي زده کړې وکړې. هغه یې دواړه ورونه د 1913 میلادي کال پورې یعنې شاوخوا 6 کاله بندیان وو. کله چې په همدغه کال نادرشاه افشار کندهار ونیولو، دواړه ورونه یې د نورو بندیانو سره یو ځای له بند آزاد کړل او په مازندران کې ورله ځمکه ورکړه او ښه ډېر یې وناسول. کله چې نادرشاه افشار کابل، پیښور او شاوخوا زیاتره سیمې ونیولې، نو بیا یې په لاهور او ډیلي برید وکړو. یوې سترې ټول وژنې، چور چپاول او وینخړه نه وروسته بیا پیښور ته راستون شو او چې کله اټک ته ورسېده، نو هلته یې د یوسفزو سره یو ډیر خونړی جنګ وشو چې پکې دواړه غاړو ته په ګڼ شمېر کې مرګ ژوبله واوړېدله. له هغه ځایه د خیبر په لاره کابل ته ورسېده او بیا د کابل له سویلي لارې کورمې، پاړه چینار، د بنګښو سیمو ډیری غازي خان، ډیری اسماعیل خان او سند ته لاړ. د سند ټولې لویدیځې ځمکې یې ونیولې او له هغه ځایه بیا د بولان د درې له لارې کندهار او هرات ته ورسېده. نادرشاه افشار د 1940 زیږدیز کال شاوخوا احمد خان له مازندران څخه ایران ته راوغوښت او د ابدالي لښکر په مشر یې خپل همرکاب وټاکلو. احمد خان یا احمد شاه ابدالي 6 کاله د نادرشاه افشار سره ګڼ شمېر سیاسي سفرونه او پوځي مهمات ترسره کړل او په دغه موده کې د دنیادارۍ او واکمنۍ بلا تجربه وشوه. د احمد شاه ابدالي ځیرکتیا، هوښیارتوب او میړانې د نادرشاه افشار په زړه کې دومره ځای جوړ کړو چې هغه به ورته اکثره ویل چې زما نه وروسته به ته پادشاه یې. نادرشاه افشار له ډېرو فتوحاتو وروسته د مزاج اوښتلو له امله له خپل طبیعي حالات نه ووتلو. د عمر په دغه آخرو وختونو کې هغه په هر چا بدګمان او شکی وو او دغه بدګماني او شک یې دې حد ته ورسېده چې د خپل زوی محمد رضا قلی خان سترګې وویستلې او هغه یې ړوند کړو. د زوی او د کورنۍ د نورو غړو ترڅنګ یې په خپلو ایراني پوځي افسرانو هم شکی وو او دا ګمان یې کولو چې ګنې دغه پوځي مشران به مې وژني. یوه ورځ یې د احمدشاه بابا ترڅنګ خپل پوځ ټول افغاني مشران راوغوښتل او ورته یې وویل چې زما په تاسو تر هر چا ډېر باور دی او ستاسو وفاداري راته معلومه ده. سبا د پوځ ټول ایراني افسران ونیسئ او که چا ځان نه درکولو نو زړه پرې مه سوځوئ، د مخې سره یې له تیغه تېروئ او کیسه یې ختموئ. احمدشاه ابدالي ورسره ژمنه وکړه چې سهار به همداسې کوو. خو یو جاسوس په پټه د نادرشاه افشار او افغاني مشرانو ترمنځ شوې دغه ټولې خبرې په هغه وخت محمد قلی خان ته ورسولې. هغه سمدلاسه خپل ملګري خبر کړل او پرېکړه یې وکړه چې همدا اوس به په نادرشاه گزار کوو او وژنو به یې. په همدغه شپه محمد قلی خان، صالح محمد خان، محمد خان قاجار، موسی بیگ افشار او د قوجابیګ ګنځولو په ګډون 90 تنه مخکښ مشران لاړل او هغه یې په خپله خیمه کې په ډېره بې دردۍ ووژلو. دا د 1940 زیږدیز کال د جون د میاشتې 20 نیټه وه. که څه هم د نادرشاه افشار سیاست په افغانستان کې له قهر او ناز سره ګډ او یو اړخ ته د هرات د ابدالیانو ملي مشرتوب له بیخه وایست او له بلې خوا په کندهار کې د هوتکو پاچاهي هم له منځه یوړه. د دغه دواړو ټبرونو مشران چې په افغانستان کې د خپلواکۍ بیرغ جګ ساتلی و، د ده له لاسه ژوبل، مړه او برباد شول. خو له بلې خوا په ټول افغانستان کې د نوموړو قبیلو له پاتې مشرانو سره روغه جوړه وکړه. ویې نازول او ډېر افغاني زړور زلمیان په خپل لښکر کې د افغاني سالارانو په قیادت واخیستل او ویې پالل. یعنې که له یوې خوا نادرشاه افشار په هرات او کندهار کې د افغانانو ملي حکومت ړنګ کړو، خو له بلې خوا د احمدشاه ابدالي غوندې
میړانه پالنه هم باید وستایل شي چې وروستی په کندهار کې بیا د افغانانو د لوی پاچاهۍ خښته کېښودله او لامو تر اباسینه یو پراخ او ستر مرکزي پښتون قامي ریاست جوړ کړو. د نادرشاه افشار تر وژلو وروسته احمد خان ابدالي او نور محمد خان یعنی میر افغان د افغانانو ازبکو سپایانو په مرسته د نادرشاه افشار حرم د یاغي لښکرو له چور او چپاو څخه وژغوره چې د دغه خدمت په بدل کې د نادرشاه افشار د حرم لخوا د کوهینور مشهور الماس چې په هند کې له افغاني لودیانو څخه مغولي بابر اخیستی وو او کله چې نادرشاه افشار د ډیلی ښار ونیولو نو کوهینور یې د بابر له کورنۍ څخه واخیستلو ورکړل شو. خو ځینو تاریخ پوهان وایي چې کوهینور نادرشاه افشار په خپل هغه ته ورکړي وو. دلته باید دا خبره یاد کړم چې د کوهینور دغه الماس نن سبا د پیرنګیانو په ولکه کې دي که څه هم د دغه الماسو ریښتینی حقدار پښتون ولس دی خو له بده مرغه پښتانه ترې خبر هم نه دي. د نادرشاه له وژنې وروسته په ایران کې ډیر اړی ګړی رامنځته شو. افغاني مشرانو حالات زر درک کړل، وخت یې ضایع نه کړو، د کندهار اړخ ته یې خوځښت وکړو. داسې اټکل کیږي چې دوی سره یو موټی او په اتفاق او ټولو دا ویل چې بس دی نوره د مغولو او پارسیانو غلامي نه منو. دا د انساني فطرت خواهش او کمزوري ده چې هر یو مشر به په زړه کې د پاچاهۍ تخت او تاج کرل ریبل کړي وي. دغه کومه د حیرانتیا وړ خبره نه ده. هر یو مشر به پلان او منصوبه جوړه کړي وي چې څه رنګ د سلطنت په اس پور شي. بله ګټه دغه وه چې د پېښور او ننګرهار پښتانه د نادر افشار سره هند ته تللي وو. دغه د امکان نه لرې نه ده چې د کندهاري او ګندهاري یعنې پېښوري پښتو هلته شخصي پیژندګلوۍ جوړه شوې وه. او وروسته حالات هم ښایي چې د ستر احمدشاه بابا خلاف هیڅ پښتنې قبیلې تر پېښوره پورې مخالفت ونه کړو، بلکې په خیبر کې تود هرکلی وشو چې داسې کارونه پښتنو ډیر کم کړي دي ځکه چې تل پرې حسد او کینه زورور وي او په خپل ورور عزیز یې ښه د ورځ نه وي پیرزو. او همدا بد خصلت د دوی د ناکامۍ لوی لامل دی. خو له نیکه مرغه په دغه موقع دوی د خپل دغه فطرت ضد کار وکړو. دغه قدرتي خبره ده چې په دغه مشرانو کې هر یو تمه درلوده چې لوبه به دی ګټي. دغه د دوی روا حق ځکه چې دوی لوی مشرانو. په دغه وخت کې دغه پوځ سرلښکر د علیزی او نور محمد خان یعنی میر افغانو. خو کندهار ته د رسیدلو سره سم ترې مشرانو د پوځ کمان واغېستلو. کله چې دغه خلک په کال 1940 کې کندهار ته نو د نادر آباد نوې قلا ته نږدې د شیر سرخ په هدیره کې یوه لویه ملي جرګه جوړه کړه چې په هغې کې د مخکښو ټبرونو مشرانو لکه نور محمد خان یعنی میر افغان، د غلجیو مشر محبت خان، د پوپلزیو مشر موسی خان، د ساکزیو مشر نصر الله خان، د نورزیو مشر ناصر خان، د بلوچانو مشر او حاجي جمال خان، د بارکزیو مشر ګډون کړی و. هزاره قزلباش او ازبک هم په دغه جرګه کې ناستو. ټولو په دې خبره اتفاق وکړو چې هر څنګه چې وي خو باید د ایران سره نور خپل تړون ختم کړو او له خپله منځه یو داسې باچا وټاکو چې د هیواد په سیاسي او پوځي چارو باندې پوهه وي. دې ملي جرګې پرله پسې له شوره ډکې 8 غونډې وکړې او په هر یوه کې د هر یو سردار نوم راوړاندې شو. خو د قبیلو مشران په یوه مشر هم متفق نشول ځکه چې پښتانه په فطري توګه د یو بل وجود او مشري په اسانه نه مني. نادرشاه افشار که څه هم د خپل هوښیارتوب او پوهې په مټ پښتانه د یو منظم پوځ په توګه راټول کړي وو، خو د هغه له وژنې وروسته یو ځل بیا بد حال شو. دغه جرګې ته چې کومو سردارانو نومونه وړاندې شوي وو د جرګې غړو یو په یو ټول نومونه رد کړل. لکه د بیلګې په توګه حاجي جمال خان بارکزي دومره پوخ متین او د نفوس څښتن چې نور مشران د ده له راتلونکي استبداد قدرت او استعلا څخه ډارېدل او همدغه لامل چې ونه ټاکل شو. دویم سړی نور محمد خان یعنی میر افغانو چې د مشرتابه تجربې او نفوذ له پلوه د دغه کار لپاره ډیر وړ ښکارېده، خو هغه د توند مزاج او سخت خوی خاوندو. همدغه لامل چې هغه هم ونه ټاکل شو. ټولو د پاچاهۍ لپاره داسې سړی لټوو چې د افغانانو په آزاد مزاج ملي دیموکراسۍ او د قوي او قامي جرګې په اصولو پوهوي او له دغه لارې په راتلونکي کې په دویو په استبداد او زور حکومت نشي کولی او په عین وخت کې د غښتلي او قوي ټبر څښتن هم نه وي، یعنې په قبیلوي توګه د نورو نه کمزوری وي او ملاتړي لږ وي چې په نورو قبیلو یې لاس بر نه وي. ځکه د زورور نه بیا تپوس کول ګران وي او که قبیله یې زوروره وي او د هغه ملاتړ کوي نو بیا یې خپله خوښه وي چې څه کوي. د دې لوی تاریخي جرګې په 9مه غونډه کې د محمد زو حاجي جمال خان په حق کې ډېرې رایې وې، خو د مخالفت لږې رایې ډېرې زورورې وې.
کله چې د نهمې غونډې هم څه پایله راونه وتله نو د ټولو خلکو سترګې احمد خان یعنې احمدشاه ابدالي ته واوښتلې چې 25 کلن نوښتګر زغمونکی پوهه او ازمایلی زلمی و او هم یې قبیله کوچنۍ وه ځکه هغه وخت سدوزي ډېر لږ و. پښتانه مشران په دې باوري وو چې دا کشر زلمی په دویو په استبداد او شدت حکومت نشي کولای ځکه یې دی په پاچاهۍ ومنه او همدا غوره ټاکنه وه چې په پایله کې د افغانانو له لاسه وتلی لرغونی برم یو ځل بیا را ژوندی شو. د پیړیو تللې ستر امپراتوري یو ځل بیا د پښتون قام په برخه شوه. کله چې د دغه جرګې نهمه غونډه روانه وه په دې وخت کې صابرشاه کابلي نوم یو ملنګ د استاد لایخوار کابلي زوی چې د شیر سرخ په هدیره کې اوسېده له خپلې کوډلې راووته او هدیرې ته نږدې له کروندې څخه یې د غنم څو وږي پرې کړل او د دغه نوي ټاکل شوي زلمي پاچا احمدشاه ابدالي په پګړۍ کې د خول په توګه وټومبل. احمدشاه ابدالي د دغه منصب لپاره ځان وړ نه ګڼلو ځکه چې تش لاسو او د بادشاهۍ اسباب ورسره نه وو. صابرشاه چې کله وکتل چې افغاني سرداران د احمدشاه ابدالي په مشرۍ خوشحاله دي نو هغه د دغه سترې نفسیاتي لحظې نه ګټه پورته کړه. سمدلاسه یې په ځمکه د کاڼو نه یو دنګ ځای جوړ کړو او هغه ته یې ویل چې همدا ستا تخت شو او ته اوس دور دوران باچا شوې. احمدشاه ابدالي د دور دوران په ځای یوازې دوران تورې د خپل نوم برخه کړه او له همدغه ورځې ابدالي قبیله په دوراني قبیله بدله شوه او احمد خان ابدالي احمدشاه دوراني شو. دا د 1940 زیږدیز کال د جولای د میاشتې 26 نیټه وه خو ځینو نور تاریخ پوهان وایي چې دا د همدغه کال د اکتوبر میاشت وه. دا هغه کال دی چې افغانستان د لومړي ځل لپاره خپل پاچا وټاکه او د هیواد د چارو چلولو لپاره یې لومړنی ټولنیز دولت جوړ کړو. د دغه جرګې د مشرانو دا خیال و چې احمد خان ډېر ځوان دی او موږ تجربه کاره مشران یو دی به ډېرې تېروتنې وکړي اخره کې به موږ ته دا مشري پاتې شي او په ځانګړې توګه د محمد زیو د نیکه ښاغلي حاجي جمال خان همدغه هیله او تمه وه. احمدشاه ابدالي سره له دې چې کشر خو افغانستان ته یې لوی خدمت وکړو چې له همدې امله د افغانستان خلکو ورته د بابا لقب ورکړو. احمدشاه بابا په شعوري توګه پوهه ځوان و. د تاجپوشۍ سره سم یې خپل هیواد ته د افغانستان یعنې د افغانانو هیواد نوم ورکړو. دا معلومه نه ده چې دغه نوم ټولو په ګډه او یا یوازې احمدشاه بابا ټاکلی دی خو د پښتنو په معلوم تاریخ کې دغه ډیر بنسټي او مهم کار شوی دی. بابا او د ملګرو نه یوازې افغانانو ته خپلواکي وګټله بلکې دوی ته د تل لپاره په رسمي پولو خپل خپلواک هیواد او پیژندګلوي هم ورکړه. د هغه بله تر ټولو لویه بریا دا وه چې تس نس افغان ولس یې رایوځای کړو او قام یې ترې جوړ کړو. یوې خواته یې د صفوي سامراج د ناروا تسلط څادر ورټول کړو بلې خواته یې د مغولو مرهټه د زورواکۍ او بدماشۍ مخه ونیوله او له بلې خوا یې د بخارا د زورواکو زور هم اوبه کړو. هغه په پښتو کې مړ قامي شعور او د پښتونولۍ جذبه بیا را ژوندۍ کړه. پښتنو ته یې د خپلې خاورې سره د مینې احساس ورکړو او پښتون ته یې په خپل ځان او خپلو مټو د باور کولو او د غلامۍ نه د کرکې کولو چل او لاره وښودله. د قامي ژواک او اقتدار نه محرومه پښتانه یې د یو بیرغ لاندې راټول کړل او په ډیره لږه موده کې د عثماني خلافت هومره یو ستر پښتون دولت جوړ کړو کوم چې د خراسان یعنې اوسني ایران له اصفهانه تر کشمیر او د سویل ختیځ هند پورې او د آمو سیند نه د بحیره عرب پورې غځېدلی و. په دغه دولت کې اوسنی ټول افغانستان اوسنی پښتونخوا هندوستان بنګال او کاشغر شامل و. احمدشاه ابدالي چې کله پاچا شو نو د هغه مخې ته دوه غټ محاذونه وو د کور دننه او د کور د باندې. د کور دننه غټ کار دا و چې دغه خواره واره پښتانه څرنګه په یو هیواد کې راټول کړي او خوري وري سیمې سره وګنډي او ټول په یو مرکز راټول کړي. پښتنه ټولنه قبایلي ټولنه ده. هر قبیله ځان ته رواجونه دودونه او سرداري او داخلي واک لري. د هر ملک مشر یا سردار دغه هیله وي چې څوک د قبیلې په داخلي ازادۍ کې ګوتې ونه وهي. بابا غوښتل چې دوی ټول د لوی افغانستان برخه شي خو په زور نه بلکې په جرګو او مرکو باندې. دوی د مذهب عقیدې او دودونو باید قدر وشي. د دوی په کورنیو معاملاتو کې لاسوهنه ونه شي او په رضا او خوشحالۍ دی او مرکزي پښتون ریاست لپاره په شریکه کار وکړي. بابا یو داسې سیاست غوره کړو چې دغه تس نس پښتنو ته دغه احساس ورکړي چې زه په یوازې سر د افغانستان پادشاه نه یم بلکې یو ستاسو نه یم او دا نوی هیواد د ټولو په ګډه دی. دوی وی په دې اړه پوهه کړل چې دغه افغانستان به په ګډه ساتو او په ګډه به یې ژغورو. دغه راز بابا د مغولو او صفویانو درباري په زول روایات بند کړل او د ملاقات لیدنو او کتنو پر وخت به یوازې سلام اچول دودو. لوی احمدشاه بابا ته
دا معلومه و چې په کور دننه د آرام نه وي، نو د بهرنیو قوتونو مخه نشي نیول کېدای. نو له همدې امله د هغه لومړنی ګام دا و چې 9 ستر او مخکښ قامي مشران او د عزت خلک چې د لویو پښتنو قبیلو مشران او ډیرو د احمدشاه بابا د ټاکنې د جرګې په دوران کې د بادشاهۍ ارزو او دعوې لرلې او خوبونه یې لیدل، دویو ته یې لوی قدر ورکړو. د دویو نه یو مشاورتي جرګه جوړه کړه چې بابا ته به په پوځي، ملکي او حکومتي چارو کې مشورې ورکولې. بله ګټه یې دغه وه چې د نوي هیواد لپاره یې د دوی عقل او انرژي د منفي په ځای په مثبته توګه وکاروله او بابا په آرام خپل حکومت کولو. دې 9 مشرانو به په خپلو کې یو بل څارل، بابا ترې بېغمه و. د پښتنو ټولې قبیلې په حکومتي او دولتي چارو کې ورګډې کړلې. دویو مالکان او مشران یې د وړې او غټې قبیلې په بنسټ ملکي او پوځي منصبداران کړل. دې ته وایي سیاسي پوهه. دوی یې په روزګار کړل او بوخت یعنی مشغول یې وساتل. له بل پلوه بابا ټینګ مرکزي دولت یعنی حکومت ځکه جوړ نه کړو چې د پښتنو ساه پکې لنډې ده، بلکې د ویشلی شوي واک په بنسټ یو قسم ملي حکومت جوړ کړو چې ټول پښتانه یې پکې شریک کړل. دا ځکه چې بابا ته د خپل قوم خوی او خصلت معلوم و چې د دوی سره زور نه بلکې مینه پکار ده. دا د ځوان بابا سیاسي کمالو چې سرزوري پښتانه یې منظم کړل. دا د دې غټ ثبوت دی چې بابا څومره ځیرک افغان و. د لویه سینه او زغم یعنی برداشت لرلو. دته د پښتون قام حرص، بې اتفاقي، سرزوري، ضد، کینه، بغض، د یو بل نه زغمل او دغه راز د دوی سخاوت، میلمه پالنه، ایمان، غیرت او ننګ هر څه ور معلوم و. هغه په دې پوهېدلو چې په سرکشو افغانانو حکومت کول ګران کار دی. زه یوه بیلګه دلته راوړم چې دا څرګنده شي چې بابا د پښتنو د نفسیاتو نه څومره ژور خبر و. یو ځل په هند کې د افغانانو پوځ له جګړې څخه وروسته آرام کولو. په دې وخت کې د شاهي ګارډ پوځیانو په تازي سپو یو میلو په مخه کړی و. میلو مخکې تازي سپي او پوځیان ورپسې ورخطا میلو د خوږیاڼو په خیمه ورننوتو. د سپو نه میلو پټ شو. د شاهي ګارډ پوځیان غوښتل چې میلو د خیمې نه په زور راوباسي او ښکار یې کړي. دغه وخت د پوځي قانون له مخې چا د شاه د ذاتي ګارډ مخه نیولی نه شوه. د پوځیانو زور او ګواښ په خوږیاڼو بد ولګېده. نو اعلان یې وکړو چې میلو زموږ په خیمه کې پناه اخیستې ده. دغه اوس زموږ همسایه شو. په شاهي ګارډ پسې تورې راوویستلې، شور او تاوتریخوالی جوړ شو. بابا چا خبر کړو چې داسې کیسه جوړه ده. وایي چې د غرمې آرام یې کولو خو سم د لاسه سرتور را روان شو. د ستونزې تل ته چې ورسېدو نو په خپله د خوږیاڼو په خیمه ورننوتو. اعلان یې وکړو چې میلو یوازې د خوږیاڼو نه بلکې زما هم همسایه دی. د شاهي ګارډ پوځیان کېدای شي پارسیانو. بابا ورته ویلو چې ورک شئ. خبره همدلته خلاصه شوه چونکې بابا پښتانه ښه پیژندل چې په خپل همسایه یا پناه راوړونکي سر ورکوي. که هغه میلو ولې نه وي نو ځکه یې چلند او پرېکړه د شاهي حکم پر ځای خالص د پښتونولۍ په بنسټ وکړه. احمدشاه بابا په دې پوهېده چې که چیرې د شاهي ګارډ عسکر خوږیاڼو ته سزا ورکړي نو نورې کارلاني قبیلې به د خوږیاڼو ملاتړ او مرستې ته راودانګي. د دې نه کېدای شي چې د درانیانو خپلمنځي جنګ جوړ شي. نو موږ به د یو میلو په سر په خپلو کې سره مرګ ژوبله وکړو. یو بل به بې ځایه ووژنو او کوم چې ژوندي پاتې شي هغوی به هندي دښمنان د خپلو تیرو تورو خوراک کړي. دا نو کوم هوښیارتوب او کومه پښتو شوه. د یو میلو په سر به هم افغانستان او هم خپلواکي له منځه لاړه شي. د احمدشاه بابا ستر زیرکتوب دا هم و چې په شعوري توګه یې سویلي او شمالي پښتونخوا سره وګنډله. پښتنو ته یې د نوې زمانې د اصولو سره سم د افغانستان تر نوم لاندې د معلومو پولو سره د نوي هیواد بنسټ کېښود. اصفهان او یا ډیلی پایتخت نه کړو بلکې د نوي هیواد افغانستان مرکز کندهار وټاکه. او کندهاري او ګندهاري پښتانه د مغولو او صفویانو له غوبل څخه د تل لپاره خلاص کړل چې د پښتنو په ټول تاریخ کې داسې زیرک او پوخ ګام بل چا نه و اوچت کړی. ستر بابا د خپل بهرني سیاست بنسټ د خپلو داخلي، جغرافیایي، مذهبي، سیاسي، ټولنیزو، تاریخي، اقتصادي او پوځي اړتیاو په اساس ایښی و. هغه ته دغه خبره څرګنده او جوته وه چې افغاني خاوره له کوم ځای نه تر کوم ځایه پرته ده. د غنوم او هیواد که څه هم اوس هغه هیواد نه دی چې بابا پریښی و، خو ماته ګوډ هیواد اوس هم شتون لري.
او خپل نوم لري. د دغه بابا برکت وګڼي خدای خبر نن به د پښتون قام څه حال و. د بابا د بهرني سیاست بنسټي اصول دغه وو چې هغه د افغانستان په گاونډ کې هیڅ قوي هیواد نشو زغملی. دا ځکه چې افغاني خاوره د هند، مغولي او د پارس د صفوي شیعه واکمنو ترمنځ د بزکشۍ لوی میدان و. دا چې افغانستان نوی جوړ شوی و، مغول او پارسیانو په ذهني توګه نه و منلی، خو د بابا د توري له ډاره مجبوره و چې ویې مني. بابا په دې ښه پوهېده چې که چیرې د دوی پوځي غاښونه وشي نو جنګ به په پښتنه خاوره وي. همدغه لامل و چې بابا به بیا پارس او هند ټکولو او دواړه به یې د فشار لاندې ساتل. غاښونه به یې ترې په دې غرض ویستل چې پښتنې خاورې ته امکاني خطره هم جوړه نه شي، مګر دوی یې د خپل سلطنت برخې نه جوړولې. دا ځکه چې بابا ته د هوتکیانو، لودیانو او سوریانو حال ورمعلوم و چې څوک په هند کې او څوک په اصفهان کې د تاریخ په تورو تیارو کې د تل لپاره ورکه ویل شول. بابا غوښتل چې د افغانستان ګر چاپیره د دوستانو یعنی د دوست هیوادونو شپول جوړ کړي. د دې سیاست په رڼا کې دغه دوست هیوادونه یې نه دومره قوت ته پرېښودل چې پوځي غاښونه وکړي او افغانستان ته رانیغ شي، او نه یې بیخي مرګ ته ورکول او یوازې دومره طاقت یې ورکولو چې خپل داخلي امن وساتلی شي. د بابا دا بهرنی سیاست وروسته په هند کې پیرنګیانو خپل کړو. د دې پالیسۍ تر مخه بابا په هند کې مغول او مرهټیان وټکول، مګر هند یې قبضه نه کړو. دا ځکه چې بابا په شعوري توګه د خپلې خاورې نه لرې حکومت کول نه غوښتل. د دې ټکولو شاته دغه سیاست پروت و چې د لویې پښتونخوا پولې د هند له اړخه سړي او خوندې کړي. همدغه لامل و چې د پانیپت د بري نه پس بابا بیرته مغول د ډیلي په تخت کېنول. په ښکاره خو مغول باچا و، خو په حقیقت کې واک او اختیار د بابا د پانیپت د جګړې ستر ملګري ښاغلي نواب نجیب الله خان سبزي یعنی نجیب الدوله ته وسپارلی شو. د مغولي پاچا وزیر اعظم شو، پوځي او ملکی واک د سره و. مغول تش په نوم ګوډاګی پاچا و. شاه عالم مغول د نواب نجیب الله خان سبزي له اجازې پرته د ډیلي نه بهر نشو وتلی. بابا دغه کار ځکه کړی و چې د مغولو ناکردې ورمعلومې وې. د افغانستان وجود په خپله د مغولو او صفویانو د ظلمونو پایله وه. د افغانانو سره د دوی دغه غورځېدلې رویه او سلوک و چې افغانان د هغې خلاف پاڅون ته اړ شول چې پایله د افغانستان په شکل کې ښکاره شوه. د هند نه پس بابا همدغه کار د پارس سره وکړو. هغه د پارس خاوره په افغانستان کې ګډه نه کړه. د افغانستان پولې تر هغه برید پورې وغځولې تر کوم ځای پورې چې د افغاني کوچیانو سیمې وې. د هغه سیاست یا پالیسي داسې وه چې په پارس کې هم قوي دولت نه برداشت کوه چې افغانستان ته ترې خطر جوړ شي. همدغه لامل چې بابا د نادر افشار کورنۍ په واک کې پرېښوده، مګر په دوی یې نظر و چې که چیرې سستي کوي یا یې نیت خیرن شي او یا یې په افغانستان باندې یرغل ته زړه وشي، باید ډېر زر وټکول شي او غوږونه یې تاو شي. نو ځکه بابا دوی ټکول او یو مرکزي قوي سلطنت جوړولو ته یې نه پرېښودل. بابا چې افغانۍ پولې د هند اړخ او پارس اړخ ته سړې کړې، اوس دریم اړخ ته متوجه شو. کله چې احمدشاه بابا په مارچ 1943 زیږدیز کې د هند په پانیپت کې مرهټي پوځونه وټکول، نو د بابا د تورې شرنګ د پارس، هند او افغانستان د پولو نه بهر ووتلو. د دې سره په بنګال کې پیرنګیان ورخطا شول. د چین، پیترزبورګ او زاریروس په دربارونو کې هم د خطر جرس وکړنګېدو چې په دې وخت کې سایبیریا، منګولیا او تر څه حده مرکزي اسیا کې د چین او روس سیالي پیل شوې وه. خو تر دې وخته پورې ترې افغاني پولې ته مستقیمه خاطره نه وه جوړه شوې. په 1960 زیږدیز کال کې د چین مانچو سلطنت زاریروس ته د مرکزي اسیا د اسلامي ریاستونو په خپل منځ کې سره د ویشلو وړاندیز وکړو، کوم چې زاریروس رد کړو. بابا اوس شمال ته ټول پام واړولو. د زاریروس او چین ترمنځ دغه سیالي توده روانه وه. د حرص او لالچ له کبله د چین مانچو سلطنت مرکزي اسیا کې قازاق او بیروت قبایل لاندې کړل. دې خوا د اسحاق کل پورې دوی ورغلل. د کوکند ریاست د دوی باج یعنی قلنګ ورکوونکی شو. چینایانو پلان درلوده چې ټوله مرکزي اسیا تر امو سیند پورې لاندې کړي. افغاني مشران دې لوی خطر ته جدي متوجه او بې ارامه شول. په دې وخت کې کندهار یوازینی مرکز و چې د هندیانو، پارسیانو او د مرکزي اسیا د مسلمانانو سترګې ورته غړېدلې.
د کاشغر مسلمانان د چین د اسلام دښمن سیاست نه ډیر په عذاب وو. دوی بیا کندهار ته د نجات او مرستې لپاره جرګې یعنی وفدونه او خبرونه رالیږل. د غراس په کندهار کې افغاني مشران هم په دې پوهېدل چې که چین اروپا ووهي نو کېدای شي چې دوی د بدخشان، چترال او سوات له لارو پښتني خاورې ته راننوځي. بل قدم به په بلخ، هرات، کندهار، کابل او پېښور وي. او که مرکزي اسیا په بشپړه توګه د دوی په لاس ورشي بیا به د دوی ویستل ناشوني شي. نو احمدشاه بابا ته احساس وشو چې همدا د چینایانو د ټکولو وخت دی. روسیان هم د چینایانو له خوا نه بې ارامه وو. پیټرسبورګ ته داسې اوازې او ګنګوسې رسېدل چې کندهار د چینایانو د ډبولو پلان جوړ کړی دی. له بلې خوا چینایانو د خپل دغه پوځي حرکت مشر د هغه وخت مشهور پوځي جنرال چینلینګ وټاکلو. د چینایي تاریخ دی یو مشهور جنرال کینګ حاصل مسیو د غوښتل چې د خپل نیکه غوندې فتوحات وکړي او نوم جوړ کړي. جنرال چینلینګ په 1962 زیږدیز کال کې د تاشکند، سمرقند او د بخارا د نیولو پریکړه وکړه. د دې سره اسلامي خانات په لړزان شول او سخت وډارېدل. هغه د چینایانو سره د جنگ توان نه درلوده. نو کندهار د دوی اخیری د خواست او ډاډ ځای وو. ځکه سترګې د افغانستان اړخ ته کږې شوې. احمدشاه بابا داسې وخت له خدای نه غوښتلو. افغاني مشرانو پریکړه وکړه چې اوس او یا بیا کله هم نه نو آر نیور افغانانو مرکزي اسیا ته تسلي ورکړه چې ډیر زر به ستاسو مرستې ته درځو. تاسو په خپلو منځو کې سیالۍ پرېږدئ. اتفاق وکړئ، موږ درغلو. بابا لوی پوځ د کمانډر ان چیف جهان خان پوپلزي تر مشرۍ لاندې روان کړو. دغه مرسته ځکه اړینه وه چې که چیرې چینایان په مرکزي اسیا کې قدم په قدم ټینګ شوی وی نو پښتون وطن ته د بدخشان او چترال له اړخه او د آمو د سیند له اړخه دوه اړخیز خطر جوړېده. همدغه لامل و چې افغاني پوځ په منډه لاړ. د مرکزي اسیا د اتحادیانو او افغاني پوځ په ګډه مرسته د مانچو سلطنت منصوبې د خاورو سره خاورې شوې. د جنرال چینلینګ پوځ سخته ماتې وخوړله. چینایان د جنرال فیلډ مارشال جهان خان پوپلزي لخوا په شا وتنبول شول چې تر نن ورځې پورې چین بیا په افغانستان د پوځي یرغل خیال ونه کړو. د چینایانو له ډبولو نه پس بابا مرکزي اسیا په افغانستان ورګډه نه کړه بلکې دوی یې په واک کې پرېښودل. د آمو سیند رسمي پوله شوه. یوازې د حضرت محمد سلم سره منسوب خرقه مبارک افغانستان ته راوړه چې اوس هم په کندهار کې ده. تر هغې پورې چې بابا ژوندی و افغانستان په مرکزي اسیا، هند او پارس کې یعنی د منی سوپر پاور رول ولوبولو. د کندهار له خوښې اجازې پرته به چا پر هم نشو کولی. خو له بده مرغه د لوی بابا له مرګ وروسته افغانان د خدای په قهر ککړ شول. په هند کې د دوی د فتوحاتو نه قدم په قدم پیرنګي او د مرکزي اسیا نه زاری روس ګټه پورته کړه او هر څه د تیر وخت پر ضد شول. د معلوم انساني تاریخ نه تر نن ورځې پورې زموږ پښتنه خاوره ولس د یرغلګرو او شکمارانو ښکار شوی دی. احمد شاه ابدالي بابا په دې پوهېدلو چې لوی پښتونخوا ته د کومو قوتونو نه خطره پیښه شوې ده او په راتلونکي وخت کې د خپلې خاورې ساتنه باید څرنګه وشي. بابا ته دا هم معلومه وه چې د نړۍ وږیو قامونو، قبایلو، شاهانو او جنرالانو هند ته چې د خپلې شتمنۍ له کبله د سرو زرو د مرغۍ په نوم مشهور د پښتنو خاوره د لارې او ګذرګاه په توګه کارولې ده او هند ته د رارسېدو نه مخکې به یې د هند د درو ولکه په خپل لاس کې اخیسته. هغه دروازې چې د هند د دروازو په نوم یادېږي ټولې زموږ په خاوره کې دي، یعنی خیبر دره، کورم، ټوچي، ګومل، بولان او داسې نورې دروازې لکه د باجوړ، کونړ او مومندو د سیمې لارې. دا چې د دې درو دروازو او لارو مالک پښتون ولسو نو دغه یرغلګرو به لومړی ګزار په دوی وکوه. هغوی په دې پوهېدل چې د سرو زرو د دغه مرغۍ لپاره لومړی باید افغانان وډبول شي تر څو دوی د دې واکمن شي. دوی کله برباد او کله بریالي هند ته کوز شوي دي. خو د دغه یرغلګرو د همدې غوبل له کبله تل زموږ خاوره تباه او برباد شوې ده. د افغاني خاورې جغرافیایي پروتوالی موقعیت داسې دی چې د اباسین نه لاندې هند پروت دی. لویدیز او سویل جنوب ته د اوسني ایران یا پارس خاوره ده. شمال ته د آمو د سیند نه پورې غاړه مرکزي اسیا پرته ده. که څه هم چین ګاونډی و او دی خو د غرونو د دیوال له امله موږ د هغې نه تر یو حده پورې په امن کې وو.
د تاریخ په اوږدو کې پښتونخوا یعنې لوی افغانستان ته د آمو د سیند نه تر اباسین پورې زیات زیان د مرکزي اسیا له اړخه رسېدلی دی. دا ځکه چې سایبریا او منګولیا یا مغولستان کې د ترک مغول نسلزاد خلک اوسېدل چې په دغه سیمو کې د دوی ژوند ډېر تریخ و. د مغول او زناورو په ژوند کې کوم ځانګړی توپیر نه و. د دوی ژوند په موسم پورې تړلی و چې کله ناکله به وچکالي او یا نور موسمي آفتونه راغلل او یا به یې آبادي ډېره شوه نو دوی به لوږې او تندې واخیستل. تودو او آبادو سیمو ته به یې خوځېدل پیل کړل. خوځېدل څه و؟ پوځي حرکت به و. لومړی برید به یې په چین و ځکه چې چین ورته نږدې و. د چین میشته ولسونو اقتصاد، کلتور، کروندې، کلي او ښارونه به دوی د خاورو سره سم کړل. دا ځکه چې دوی نیم وحشي ژوند درلوده او د ښاري یعنې کرنیز، زراعتي او پرمختللي ژوند سره بلده نه وو. دوی د کلتور او کسب په قدر و قیمت هم نه پوهېدل او دغه هر څه ورته چټي او بې فایدې شیان ښکارېدل چې څه به په مخه ورتلل میراثول به یې. د هرې چپې سره به دوی چینایي تمدن او ژوند میراث کړو چې کله به چینایي شاهان پیاوړي او غښتلي وو دغه ځناور به یې په شا وتمبول. په آخر کې چینایي شاهان مجبور شول چې په دې ځناورو پسې مشهور دیوال د چین دیوال جوړ کړي. بیا دغه لیونیان د مرکزي اسیا په لاره ستر پارس ته رامات شول. د پارس د تباهۍ نه پس وار به زمونږ او د هندو. دوی به ځایي کلتور، کرهڼه یعنې زراعت، کلي، ښارونه او ولسونه داسې تباه کړل لکه چې ایټم بم پرې واچوي. د سایبریا او منګولیا نه د دغه وحشیانو چپې شاوخوا هر 300 کاله پس راغلي دي. اخري چپه د چنګیز خان وه چې د تیرو ټولو چپونه ډیره زوروره او خونړۍ وه. د احمدشاه بابا پر وړاندې دغه وخت دوه لویې خبرې پرتې وې. لومړۍ خبره د تس نس پښتون قام انتظام، بندوبست او د راټولولو وه او دویمه خبره د خپل واک او بادشاهۍ د مضبوطولو وه. د لومړۍ خبرې لپاره خو هغه بیخي وړ ځکه و چې په خپله پښتون وو او په پښتنو کې رالوی شوی وو. فکر یې روښانه و او ډېر ځیرک او پوهه و. همدا لامل و چې دغه لومړۍ ستونزه یې په ډېرې اسانۍ هواره کړه. هغه دا ګڼله چې د پاچاهۍ ټولواک، اختیار او واک د فرد واحد سره ساتل بیخي ناوړه کار دی. باید دغه هر څه د ولس ترمنځ وویشلی شي او همدا و چې هغه پښتانه د خپلې مرستې په خپله کولو په قاعده ودرول. د دغه قاعدې لنډیز دا دی چې باید د ټولو افغاني قامونو، خیلونو او قبیلو ازادي دي د هغوی د خپلو سردارانو د لاندې په خپل ځای وي او بیا د دغه ټولو سردارانو واګې د بادشاه په لاس کې وي. دا په تاریخ کې د واک او اختیار په لاندېنۍ کچه د منتقل کولو بېسارې بېلګه ده. احمدشاه ابدالي یو رښتینی پښتون او د پښتو او پښتنو سره یې بې کچه مینه په زړه کې پرته وه. هغه د پښتنو بادشاهي ارتول او د پښتون نه د نړۍ یو ستر قام جوړول او د پښتنو په مزغو او فکر کې ځانګړي پښتانه فکرونه کېنول غوښتل او دغه کار یې په ځان پرځعین ګڼلو. د نورو قامونو سره په هره معامله کې هغه د همدې خبرې پوره هڅه کوله او همدا وجه و چې د خپلې دغه د وراندیشۍ په سر هغه خپل مرام ته په رسېدلو بریالی شو. د هغه فکرونه ډېر لوی او لوړ او د پښتنو د فطرت او طبیعت سره سم و. ځکه به هر چا خبره په خوشحالۍ او روڼتندي منله. کله چې به یې په څه خبره پښتانه راضي کول نو لومړی به یې د هغوی د سردارانو رایې معلوموله او د دغه کار لپاره یې د 9 تنه نوموړو سردارانو یو انجمن جوړ کړی و چې په هر مهم کار کې به یې ورسره مشوره کوله او د هغوی خبرو ته به یې ارزښت ورکولو. د هغه د بریالیتوب د نور ګڼ شمېر لاملونو ترڅنګ د هغه دغه کار هم یو ستر لامل و. د واک له ترلاسه کولو نه وروسته د قام نه د هغه لومړی خواست او غوښتنه دا وه چې د خدای لپاره ننګ وکړي یو موټی شي. په 1940 میلادي کې چې کله احمدشاه بابا واک ترلاسه کړو نو هغه وخت پېښور، کابل او غزنی د مغولو په ولکه کې و. ناصر خان یا ناظر خان د بابري دولت لخوا د کابل او پېښور والی و او غزنی هم ورسره و. هغه په کابل کې د صفویانو د برید په مهال نادر افشار ته تسلیم شوی و. بیا ورسره په پېښور جنګېدلی و خو ماتې یې خوړلې وه. نادرشاه افشار د هغه ګناه وبخل او هغه بیا د دې سیمې صوبهدار کړو. احمدشاه ابدالي هغه د خپل حکم او واکمنۍ د منلو لپاره راوغوښت خو هغه د مغولو د حکم او کومک په هیله خبره وځنډوله خو مغولو یې هیڅ مرسته ونه کړه. احمدشاه ابدالي د هغه د ډبولو لپاره سپهسالار جهان خان پوپلزی غزني، جلال آباد او پېښور ته واستوه او په خپله د کابل په لوري مخه وکړه. ناصر خان یا ناظر خان غوښتل چې د هزاره ګانو ایماقو په مرسته د احمدشاه ابدالي سره جګړه وکړي
خو د کابل خلکو یې هیڅ ملاتړ ونه کړو ځکه چې احمدشاه بابا یو افغان او دوی دا جګړه د خپل شان سره سمه ونه بلله. ناصر خان د غزني نه جلال آباد ته وتښتېدلو خو هلته یې هم چا خبرې ته غوږ نه ایښودلو. نو له هغه ځایه پېښور ته وتښتېدلو. جهان خان له کندهاره تر پېښوره سیمې بې له کومې سترې جګړې ازادې کړې. په پېښور کې ناصر خان محاصره کړو مګر ناصر خان د راولپنډۍ له لارې لاهور ته په تېښته بریالی شو. احمدشاه بابا په سپاه باسین پورې وتلو او تر لاهوره پسې لاړ خو ناصر د جنگ کولو توان ونه کړو. احمدشاه ابدالي ته د کندهار نه تر پېښوره پښتون ولس هر ځای پرون تندي ښه راغلاست او هرکلی وویلو. هغه د ډېرو خلکو سره وکتل او له هغې نه یو نوی پوځ چمتو کړو. په همدغه سفر کې احمدشاه یوسفزو ته د درانو نوم ورکړو. تاریخ د دې خبرې ګواه دی چې کله هم د خیبر د تاریخي تنګي څخه بهریني پوځونه بې له جګړې او وینو تویولو نه دي تیر شوي خو دوی په تاریخ کې په لومړي ځل په ډېر عزت سره احمدشاه بابا ته لاره ورکړه او د هغه په ملاتړ ودرېدل. په هماغه وخت کې د هند شاهنشاه د مغولو محمد شاه یو ځل بیا د هغه په مزغو کې د نادر شاه افشار د وخت د ډیلي د محاصرې هیبتناکه تماشه را ژوندی شوه. د په بیړه د تکړه او مټورو جنګیالیو یو لښکر د خپل زوی مرزا احمد شاه په مشرۍ کې چمتو کړو چې شاوخوا 100,000 وتلو جنګیالیو پکې ګډون کولو. په دغه پوځ کې د مغولو د ډیرو نوموړو جنرالانو برخه واخیستله. هغه غوښتل چې د سوتلج سیند ټول ګودرونه ونیسي خو احمدشاه ابدالي هغه ته عجیبه تیر ورکړو. کله چې د مغولو لښکر د سوتلج سیند د ګودرونو په خوندي کولو بوختو نو احمدشاه ابدالي په بله لاره د هغې نه په سیند په پورته لاړ او په کشتیو کې د سرهند قلا ته ورسېده. مغولو له وړاندې نه خپل ټول جنگي اسباب په دغه قلا کې خوندي کړي وو. احمدشاه ابدالي دغه ټول اسباب په ډېر اسانۍ له هغې نه واخیستل او قلا یې ونیوله. د مغولو د لښکر مشر د دې خبر په اورېدو ډېر ووېرېدلو. تر 10 ورځو پورې ځای په ځای دغه جګړه روانه وه او بې له کومې پایلې 10 ورځې پس سر ته ورسېدله. خو حقیقت دا دی چې د مغولو په زړونو د احمدشاه ابدالي او افغانانو رعب او دبدبه ننوتله. د احمدشاه بابا د بریا دغه یون همداسې دوامداره و او په همدغه کال یعنې 1948 د کابل او پېښور له لارې اټک او بیا د جیلم غاړو ته ورسېده. له هغه ځایه یې وارې بیا په لاهور ورغلو. د لاهور واکمن میرنانو و. دغه وخت محمد شاه مړ. د ډیلي نوي بادشاه د احمدشاه ابدالي سره روغه جوړه کول غوښتل او جنگ ته بیخي نه و چمتو. میرنانو د ډیلي په استازیتوب د احمدشاه ابدالي سره روغه جوړه وکړه او همدغسې پنجاب د دغه پښتون باچا په واکمنۍ کې ګډ شو. په 1949 میلادي کال کې هرات آزاد کړو او بیا یې مشهد ونیولو. تر هغې وروسته یې نیشاپور ته مخه وکړه خو د ژمي د یخ موسم له کبله کندهار ته ستون شو. یاد دې وي چې په دغه کال ژمی تیر شو او سپرلی ولګېده. احمدشاه بابا وغوښتل چې په هرات او مشهد باندې برید وکړي خو دغه وخت یوې بلې ستونزې سر راپورته کړو. نور محمد خان یعنی میر افغان او نورو ناراضه سردارانو لکه د عبدالله خان توپچي، عثمان خان قزلباش، ميداد خان ساکزي، عبدالرحمن بارکزي، نصر الله خان نورزي، کدو خان او محبت خان پوپلزي د احمدشاه بابا د قتلولو پلان جوړ کړو. مخکې له دې چې دوی کوم عملي ګام اوچت کړي د احمدشاه بابا په امر ونیول شول. میر افغان د عبدالله خان د توپچي، عثمان خان قزلباش، نصر الله خان نورزي او په دغه پلان کې د ککړو ټولو قبیلو 10 نور سرداران د کندهار د اوسنۍ ښاروالۍ مخې ته په لوی میدان کې وځړول شول. د احمدشاه لخوا دا لومړي پښتانه و چې ووژل شول. خو ځینې تاریخ پوهان بیا د میر افغان د وژلو لامل یوه بله خبره ګڼي. هغه دا چې د احمدشاه ابدالي مور زرغونې انا خپله یوه لور د احمدشاه بابا د پاچاهۍ نه وړاندې د میر افغان کونډ شوي پلار حاجي اسماعیل خان علیزي ته په نکاح ورکړه. د حاجي اسماعیل خان د وفات نه وروسته میر افغان د سپهسالار په توګه وټاکل شو. د احمدشاه بابا د پاچاهۍ نه وړاندې به د هغه خور د خپل میرني زوی یعنې میر افغان ډیر قدر او درناوی کولو. خو کله چې احمدشاه بابا واک ترلاسه کړو نو د هغه خور د پخوا په شان د میر افغان عزت نه کولو. یوه ورځ میر افغان د خپلې میرې مور نه پوښتنه وکړه چې ته اوس ولې زما هغه عزت او احترام نه کوي لکه مخکې چې دی کولو. هغې ورته په ځواب کې وویل چې سر پښو ته نه ولاړېږي او ته زما په وړاندې پښې یې. د دې خبرې په اورېدلو سره میر افغان په قهر شو او خپله میره مور یعنې د احمدشاه ابدالي خور یې په دواړو غبرګو پښو په توره ووهله.
د ډېرې وینې تویېدلو له امله هغې خپل ژوند له لاسه ورکړو. د دې پیښې نه چې کله احمدشاه بابا خبر شو نو میر افغان یې د نورو ملګرو سره په دار کړو. خو ځینې نور وایي چې د دغه دواړو پیښو ترمنځ ډېره موده تېره شوې وه، خو کیدای شي د احمدشاه ابدالي په زړه کې د دغه پیښې غم او قهر خامخا پروت و، خو د غچ لپاره یې مناسب وخت ته کتل. د غدارانو مشرانو ستونزه چې کله هواره شوه نو احمدشاه ابدالي 25,000 ځوانان د ځان سره کړل او په هرات یې برید وکړو او هرات یې آزاد کړو. د بریا د سفر دغه لړۍ همداسې دوامداره وه او په 1940 میلادي کال کې د هرات له لارې نیشاپور هم له صفویانو نه آزاد کړو. وروسته یې مشهد هم ونیولو، خو د دغه ښار حاکم د نادرشاه افشار لمسی و. نو احمدشاه بابا مشهد هغه ته پرېښودو او بیرته نیشاپور او بیا هرات ته ستون شو او وزیر شاه ولی خان یې مروا، میمنه، اندخوی، بلخ، بامیان او بدخشان ته واستولو. نوموړي وزیر د افغانستان ټول شمالي ولایتونه د هیواد په مرکز پورې وتړل. په 1950 میلادي کال کې د پنجاب د پاتې برخو د نیولو لپاره لاهور ته لاړ او د پنجاب زیاتره پاتې برخې هم ونیولې. له پنجاب نه پسې کشمیر ونیولو او په 1952 میلادي کال کې زیاتره پنجاب، سند او کشمیر د احمد شاهي هیواد برخه شوه. باید دلته دا خبره هم یاد کړم چې په 1952 زیږدیز کال کې چې کله د لاهور حاکم میر نانو مړ شو نو احمدشاه ابدالي د هغه وړوکی زوی د دې صوبې حاکم کړو او انتظام یې د میر نانو کونډې ښځې ته وسپارلو. د ډیلي واکمنو ته موقع په لاس ورغله او لاهور یې په ډګۍ برګۍ ونیولو او د ادینه بیګ په نوم یو چالاک او چلولی سړی د لاهور واکمن کړو. احمدشاه بابا مغولو له دغه بېلوزۍ د سزا ورکولو په توګه لومړی په لاهور برید وکړو، ادینه بیګ یې وزغلولو او وروسته بیا د ډیلي ښار ونیولو. په ډیلي کې ځینې خپل سره پوځیان د احمدشاه بابا نه په پټه د ښار کوڅو ته ووتل او د ښار د خلکو بې درېغه ټول وژنه یې وکړه او د نادرشاه افشار د جبر او زیاتي نه هم څو قدمه وړاندې لاړل. په دغه موقع احمدشاه بابا خپل زوی تیمورشاه له د مغولو په ټبر کې واده وکړو. ناوې ته یې په مهر کې د پنجاب او سند صوبې ورکړې چې د احمدشاهي هیواد لویه برخه وه. د ډیلي نه پسې په بالم، ګدا، مترا او اګرې برید وکړو او د اګرې نه پرته یې ټولې سیمې ونیولې. د اګرې د برید په مهال زښته ګرمي وه او پښتنو پوځیانو هغه ګرمي نشوه زغملی. نو له هغه ځایه یو ځل بیا لاهور ته راستون شو او د سیالکوټ، ګجرات، پنجاب، د اورنګ آباد او امیر تیسر سیمې ونیولې او قلنګ یې پرې وتاړه چې هر کال به یې احمدشاهي دیوان ته رسولو او بیا کندهار ته راستون شو. د 1950 زیږدیز کال په لومړي سر کې سند ته یو سفر وکړو او د همدغه کال په منځ کې له کندهار هرات ته لاړ او د خراسان له نیولو وروسته یې مشهد په بشپړه توګه ونیولو او بیا یې جام، خرز، تربت او تر شیراز ټولې سیمې په هرات پورې وتړلې. مغولو له لومړۍ ورځې نه د پښتنو غوندې په مرهټه قام هم ډیر ظلم او جبر کولو. کله چې د مغولو شهزادګان د واک په سر په خپلو کې لاس و ګریوانو او واک یې بیخي کمزوری شو نو مرهټه د خپلې ازادۍ لپاره راپورته شول، بغاوت یې وکړو او مغولو ته یې په ګڼ شمېر جګړو کې ماتې ورکړه تر دې چې په 1955 میلادي کال کې ډیلي ته ورسېدل، خو مغولو د هغې د مقابلې توان نه لاره. د هغې د هغه وخت د لښکر مشر رګونات په 1960 میلادي کال کې مغولو له سترې ماتې ورکړه او د ډیلي او لاهور ترڅنګ د هند پاتې زیاتره برخې ونیولې. له هغه ځایه تر اټک راورسېدل او د احمدشاه بابا زوی تیمورشاه دراني ته هم پرله پسې څو ځله ماتې ورکړه او پښتانه یې په اباسین پورې وتلو ته اړ کړل. د تیمورشاه له لاسه د خپلې کور ودانې د مهر یوه برخه ووتله. بابا د دغه سپکاوي د غچ اخیستلو لپاره کلکه اراده وکړه، خو د مناسب وخت په انتظار و. مرهټه د عقیدې له پلوه د هندو مذهب منونکي و. د ډیلي لال قلعه چې کله ونیوله نو اعلان یې وکړو چې ډیر زر به د ډیلي لوی جامع مسجد په منبر د رام بت کېږدي. دې خبرې مسلمانان ډیر په ویره کې واچول. د هند مسلمانانو پښتنو مشرانو لکه نجیب الدوله، ایسبزي، شجاع الدوله او د ډیلي امیرانو احمدشاه ابدالي ته هم د مرستې خواست وکړو او ورته ویل چې د هند اسلامي تشخیص د ساتلو او ژغورلو لپاره هند ته راشه. امام الهند شاه ولی الله دهلوي هم د احمدشاه بابا حضور ته لیکونه واستول او دی هند ته وباله. دغه وخت د مرهټه مشر سدا شورا او بهاو د هند مسلمانانو د مرستې پر لپسې غوښتنې وې، نو ځکه احمدشاه بابا له کندهار په 1960 میلادي کال کې د بلوچانو کلات ته د 10,000 عسکرو سره لاړ او هلته 10,000 بلوچ عسکر هم ورسره ملګري شول. د کندهار، پیښور بلوچانو د هند د افغان سرتیرو دغه لښکر ټول شمېر د 60,000 پلیو
سپرو شاوخوا وو چې توپخانه او د وخت نوره جدید اسلحه هم ورسره وه. کله چې احمدشاه ابدالي په کلات کې د ناصر خان پر ضد مهم کې بوخت و، نو د نورالدین په مشرۍ کې لږ غوندې پوځ هندوستان ته د مرهټه د راحصارولو لپاره استولی و. نورالدین بې له کومې سترې جګړې او مزاحمت نه په اباسین پورې وتلو او د چیناب سیند تر غاړې پورې ورسېده. خو د دومره لږ لښکر سره یې وړاندې تګ مناسب ونه ګاڼه او په وزیرآباد کې د خپل بادشاه بل حکم ته ټال شو. خو احمدشاه بابا د بلوچستان په قضیه کې تر ډېره وخته ښکیلو، نو نورالدین ته په وخت حکم ورنکړی شو. کله چې له هغه ځایه وزګار شو، د بولان له لارې پیښور او له هغه ځایه اټک ته راغلو او له اټک نه وزیرآباد ته د نورالدین خواله ورسېده. له هغه ځایه د قطبي پنجاب په سهارنپور کې د جمنا سیند غاړې ته کوز شول او هلته میشته روهیلي پښتانه سرداران یې د ځان ملګري کړل او ډیلي ته یې مخه وکړه. احمدشاه ابدالي د مرهټه پوځ لومړی دستې ته ماتې ورکړه چې مشري د تاجي سندیا کوله. له هغې وروسته یې د هلکر په مشرۍ کې د مرهټه پوځ یوې بلې ډلې له ماتې ورکړه تر دې چې ډیلي ته ورسېده او ویې نیولو. دغه وخت د پشکال بارانونه پیل شول، نو احمدشاه بابا د ډیلي نه 93 میله بهر د انوب په ښار کې چونۍ جوړه کړه. د پشکال په وروستیو کې 70,000 باقاعده او بې شمېره بېقاعده مرهټه پوځ په ډیلي راوختلو او د ډیلي ښار یې ونیولو. بلها وینخړ لوټمار او چور چپاول یې په ښار کې وکړو او بیا یې د ډیلي نه قطبي ډډې ته 80 میله لرې په کنجپوره برید وکړو. احمدشاه بابا سره د خپل لښکر په عین وخت کې گنجپورې ته راورسېده. هغه د سیند په لمر ختیځ اړخ او مرهټه پوځ په لویدیځه غاړو. په سیند کې د بارانونو له کبله سیلاب راغلی و او پورې وتل پرې ناشوني و، خو مرهټه لښکر په خپل زور غاویره و او د سیند د تیزو څپو پروا یې ونه کړه. احمدشاه ابدالي د دوی د بې پرواهۍ او د سیند د ناګهانه پرېوتو نه ګټه واخیسته او د څه لږ ډېر زیان نه پس په سیند پورې وته او مرهټه پوځ یې په شا کړو او تر پاني پته یې تېښتې ته اړ باسلو. احمدشاه ابدالي د خپل لښکر او هندي مرستیالانو چې شاوخوا 40,000 یو داسې ځای خوښ کړو چې د دښمن راشن ترې په اسانه بندېدلی شو. بل اړخ ته شاوخوا 10 لکه مرهټیان او هندوان جنګیالي راټول شوي وو. دواړه پوځونه یو بل ته 3 میاشتې مخامخ دیره وو. دواړه ډلې د راشن د کمي له کبله ډېر تنګ شوي وو، خو د مرهټه لښکر حال ډېر بد و. د جګړې د پیل کېدو نه یوه شپه وړاندې د مرهټه لښکر یو رازدار پنډت گنیش دت نواب شجاع الدوله له راغلو او ورته ویل چې زموږ لښکر ته د راشن د بندیز له کبله ډېرې ستونزې دي، ته زموږ د سولې خواست احمدشاه ابدالي ته ورسوه. هغه ورسره ژمنه وکړه چې زه به له خپل اړخه پوره هڅه وکړم او لاړ احمدشاه ابدالي ته یې د سولې وړاندیز وکړو چې باید د مرهټه سره نوره سوله وکړو. احمدشاه بابا ورته ویل چې ګوره، زه ستاسو مرستې له راغلی یم، د سولې په خبره زما هیڅ نیوکه نشته، چې څنګه ستاسو خوښه وي همغسې به وکړو. د مشورې لپاره یې نواب نجیب الدوله، حافظ رحمت خان، نواب دوندی خان، نواب احمد خان، بنګښ او نور مشران را وغوښتل او د سولې خبره یې ورته وړاندې کړله. د نواب نجیب الدوله نه پرته ټولو د سولې وړاندیز خوښ کړو، خو نواب نجیب الدوله دریځ خپل کړو چې که سوله وشي نو احمدشاه ابدالي به سبا بیرته افغانستان ته لاړ شي او مرهټه به د گنجپورې د 100,000 پښتنو غوندې موږ پاتې شوني پښتانه هم یو وژني. احمدشاه بابا ورته بیا وویل چې سوله ستاسو خپله شخصي معامله ده، که سوله کوئ نو زه پرې هیڅ کومه نیوکه نه لرم. خو د نجیب الدوله په خبره کې وزن شته او د منلو وړ ده. ټول مشران بې له کومې پرېکړې خواره شول. د شپې شجاع الدوله خپل وکیل کاشي راو په نجیب الدوله پسې ولېږلو او د سولې غوښتنه یې ترې وکړه، خو نجیب الدوله یې خبره ونه منله او هغه یې د سولې نه پس په ممکنه ټولو خبرو او خطرونو پوهه کړو. د 1918 میلادي کال د جولای د میاشتې 14 نیټه وه. مرهټه لښکر ډېر تنګ شوی و. هغه د سبا له ختلو سره سم له خپلو کمپونو نه راووتل او په احمدشاهي پوځ یې برید وکړو. په دغه ورځ د سهار د لمر راختلو نه تر ماسپښینه پورې یوه ډېره خونړۍ او زوروره جګړه وشوه چې مرهټه او د هغې نورو مرستیالانو ډلو پکې د مرهټه د سردار چې د وشواس راو پیشوا زوی و، د مرهټه لښکر د پیشوا وشواس راو او د هغه د ورور د مړین نه وروستو ډېر زړه ماتې شول او ستره ماتې یې وخوړه او احمدشاهي لښکر بریالی شو.
ویل کېږي چې په دغه جګړه کې د دښمن 2 لکه کسان احمد شاهي لښکر له تیغه تېره کړل او د احمد شاهي لښکر نه هم زرګونه کسانو ژوند له لاسه ورکړو. دغه ماتې د مرهټه د ملا تیر مات کړو او له دغه ورځې وروسته هغوی بیا کله هم د جنگ میدان ته په عملي توګه راکوز نه شول او نه یې تر 13 کالو پورې خپله بادشاهي جوړه کړې شوه، تر دې چې د دغه پیړۍ په آخره کې د مادهو جی سندیا په هڅو هغه د خپل بادشاهۍ د یوې وړې برخې په بیا ترلاسه کولو کې بریالي شول. ویل کېږي چې مرهټه د ماتې خوړلو نه وروسته کله په تیښته روان شول نو د احمد شاهي لښکر سره د شاوخوا سیمې ځایي سړي او تورسري هم په هغې پسې راووتلې او د کاڼو ګزارونه یې پرې کول، ځکه چې د سیمې خلک یې د زور زیاتي نه ډېر تنګ شوي وو. د مرهټه د لښکر نه تقریبا 50,000 آسونه، 2 لکه غویان، 500 جنگي پیلان، 2,000 اوښان او 22,000 بندیان د احمد شاه بابا لاس ته ورغلل، خو وروسته یې ټول وبخل او خوشې کړل. احمد شاه ابدالي د 2 میاشتو له دمې وروسته شهزاده علي ګوهر ته د ډیلي تخت وسپارلو او په خپله پښتونخوا ته ستون شو. د پانیپت جګړه د هغه زماني یوه ستره جګړه وه چې په پایله کې د سیمې سیاست او مخ بیخي بدل شو. که په دغه جګړه کې افغانانو ماتې خوړلې وې نو ټول هندوستان بل هغه وخت د مرهټه په لاس ورغلی وې. د دغه بریا په پایله کې هندوستان د پښتنو په پښو کې پرېوتلو. احمد شاه ابدالي په دې خبره پوه شو چې هندوستان هغه هیواد دی چې کله کله یې په مړو رګونو کې هم وینه تودیږي او بیا د دغه تودې وینې علاج یې له تیغه په هیڅ شي نشي کېدای. خو دغه ځای احمد شاه بابا یوه ستره تېروتنه دا وکړه چې تش په نوم یې ښکاره د هندوستان واک مغولو له ورکړو او په خپله کندهار ته راستون شو، حالانکې د هغه د دغه کار تر شا د هغه سیاستي پالیسي وه د کومو یادونه چې مې وړاندې کړې وه. کله چې کندهار ته راورسېده نو خبر شو چې په پنجاب کې جسیا سنگ د بغاوت بیرغ پورته کړی دی. احمد شاه بابا د دې شخړې د هوارولو لپاره د 1922 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې لاهور ته لاړ. په 48 ساعته جګړه کې د امیر تیسر خواته 115 میله واټن ووهه او په روهي کې د سیکانو له 200,000 لښکر سره مخامخ شو. په دې جګړه کې سیکانو ماتې وخوړه او د لښکر شاوخوا 20,000 جنګیالي یې ژوند له لاسه ورکړو. له هغې وروسته یې د پټیالي او سرهند سیمې ونیولې. احمد شاه بابا تر 1963 میلادي کال پورې د پنجاب د چارو په سمون اخته و او بیا د ملتان او له هغه ځایه د ډیرې اسماعیل خان له لارې ګومل او غزني ته راغی، خو په دغه سفر کې سختې تودې هوا ناروغه کړو. لکه څنګه چې مې وړاندې یادونه کړې ده چې د احمد شاه ابدالي د ټاکنې په جرګه کې د بلوچانو مشر ناصر خان هم هغه په هند د احمد شاه بابا په 3 واړه بریدونو کې د هغه ملګری و انتهایی وفادار و. خو کله چې خبر شو چې مرهټه په پنجاب برید کړی د پنجاب زیاتره برخې نیولې دي نو ناصر خان په بلوچستان کې بغاوت وکړو. د پښتون باچا له وفادارۍ مخ واړولو او د خپلې واکمنۍ ډنډورۍ وغږوله. احمد شاه بابا ورته د ملګرتیا او زوړ تړون په سر لومړی په سړه سینه ډیر نصیحت وکړو چې باید له دې کاره لاس واخلي، خو هغه ونه منله، ځکه هوښیاران وایي چې کله وسلوال پوځي مشر یا یاغي شي او څوک ورته ښوونه او نصیحت کوي نو هغه لا په سر خیږي او په خپل زور او مټ غاویره کیږي. ناصر خان هم د احمد شاه ابدالي د رالیږلي وزیر شاه ولي خان سره په قلات کې د جنگ تعبیه وکړه. د مستونګ نه یو کم 80 میله لرې د دواړو لښکرو ترمنځ خونړۍ جګړه وشوه. پښتنو ماتې وخوړه او په تیښته روان شول. احمد شاه بابا چې د خپل لښکر له ماتې خوړلو نه خبر شو نو د یو ستر لښکر سره یې په دې نیت په مستونګ برید وکړو چې که ناصر خان مې داسې پرېښود نو د نورو قامونو به هم بغاوت او سرکشۍ ته زړه وشي. کله چې مستونګ ته ورسېده نو د لږ ډیر مزاحمت نه پس ناصر خان ماتې وخوړه او قلات ته په تیښته بریالی شو. احمد شاه ابدالي پسې قلات ته ورسېده او پرله پسې 2 ورځې د قلات د لویې قلا محاصره وکړه، خو بریالی نه شو. ویل کېږي چې د احمد شاه ابدالي ځینې پوځي افسرانو نه غوښتل چې بلوچستان د احمد شاه بابا تر ولکې لاندې راشي، ځکه چې هغوی به بلوچستان ته یاغیګړ ویلو او کوم سردار یا مشر چې به تورهدار شو نو په بلوچستان کې به یې پناه واخیسته. خو ځینې نور وایي چې داسې نه وه، بلکې د قلا انتظام ډیر مضبوط و. په دغه وخت کې د هند نه د مرهټه د زور زیاتي خبرونه هم راتلل او احمد شاه بابا غوښتل چې د ناصر خان کیسه زر تر زره یې واړخته کړي. کله چې د احمد شاهي لښکر محاصره وغځېدله نو ناصر خان تنګ شو او د روغې جوړې لپاره یې هلې ځلې پیل کړې. احمد شاه بابا یې څه شرطونه ومنل. ناصر خان هم له خپلې بادشاهۍ لاس په سر شو او د احمد شاه ابدالي بادشاهي ومنله او خپل وريری احمد شاه بابا ته پنیکا کړه. بابا دغه ستونزې له هوارولو وروسته هند ته مخه کړه چې د مرهټه قضیه هواره کړي.
په 1988 میلادي کال کې د احمدشاه بابا خپل افغان وزیر شاه ولي خان د 6,000 سپرو جنګیالیو د پوځ سره د بلخ، بدخشان او بخارا لور ته واستولو، ځکه چې په دغه وخت کې د بلخ او بخارا وګړو څه ستونزې راپورته کړې وي او په دغه ځایونو کې د جوتې سرحدي کرښې د نشتوالي له کبله کله کله د بخارا له خلکو سره ټکر کېده. د افغاني وزیر د وړاندې راتلو څخه د خبرېدو له امله د بخارا واکمن شاه مراد بایی د بلخ د یاغي خلکو د مرستې لپاره د پوځ سره هغه لور ته ورغی. شاه ولي خان سمدستي احمدشاه بابا ته د شاه مراد بایی په حرکت باندې خبر ورکړو. احمدشاه ابدالي سم د لاسه له کندهار نه د یو ستر پوځ په مشرۍ ووت او د شمال لویدیځ په لور هرات ته روان شو او له هغه ځایه شمال ختیځ ته وګرځېدلو. د مرغاب له رود یا رود مرو هم بلل کیږي څخه واوښت او په میمنه، شبرغان، اندخوی او بلخ کې خپل قدرت بیا ټینګ کړو. شاه ولي خان یې بدخشان ته واستولو او په خپله د بخارا په لور روان شو او د بخارا د پاچا سره یې د سولې خبرې پیل کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د آمو سیند د یوې سرحدي پولې په توګه وټاکل شو او داسې پریکړه وشوه چې خرقه مبارکه به مراد بایی احمدشاه بابا ته ورکړي چې څه وخت د حضرت اویس قرني په ملکیت کې وه او دا وخت په بخارا کې ساتل کېدله. احمدشاه بابا د حضرت محمد وسلم دغه مقدس یادګار یو لوی ملکیت وګاڼه او په ډیر درنښت یې کندهار ته راوړه چې اوس هم خرقه مبارکه په کندهار کې ده. د پانیپت نه چې کندهار ته ستون شو نو خبر راغلو چې په هند کې سیکانو یو ځل بیا زور زیاتی پیل کړی دی. دغه خبرې احمدشاه ابدالي یو ځل بیا پانیپت ته په تللو مجبوره کړو. د هغه راتګ نه چې سیکان خبر شول نو غرونو ته وتښتېدل. دغه وخت احمدشاه ابدالي په سرهند کې ناستو او د سیکانو ستونزه لا هواره شوې نه وه چې ناګهانه د کندهار د بغاوت خبر راغلو. دغه د پشکال موسم و، د ډیرو بارانونو له کبله سیندونه ختلي وو او اکثره پلونه نړېدلي وو. احمدشاه ابدالي چې دی هر څه ته وکتل نو سم د لاسه یې کندهار ته د تګ اراده وکړه. د لښکر سره د سوتلج د سیند په ښکته ډډه د بهاولپور په لاره ملتان ته راغلو او د ملتان په لاره ډیری اسماعیل خان ته له هغه ځایه د ګومل د درې په لاره غزني ته ورسېده. د دغه سفر په لومړۍ ورځو کې د پشکال ګرمي وه او بیا پسې سم د لاسه هوا سړه شوه. دغه تودې او سړې هوا احمدشاهي پوځ او په خپله احمدشاه ابدالي ته ډیر زیان ورسولو او د لښکر ډیر ځوانان د ناروغۍ له امله مړه شول. احمدشاه ابدالي له زیږون څخه تر مرګه په یوه داسې کورنۍ او وخت کې ژوند تیر کړی دی چې د توپونو د زورور غږ، د تورو د شرنګار او د ټوپک د ډز نه پرته پکې بل څه نه اورېدل کېده. د خپلې تاجپوشۍ نه وروسته هغه د اوسني کندهار ښار په جنوب کې د نادرآباد قلعه خپل استوګنځای وټاکلو. دغه قلعه د ایران د نادرشاه افشار په وخت کې جوړه شوې وه. احمدشاه بابا شاوخوا 10 کاله همدغه ځای دیره و. هغه تر آخري وخته دا هڅه کوله چې د خپل هیواد پایتخت کندهار په نوم باید یو نوی ښار آباد کړي، ځکه د نادرآباد قلعه دومره پراخه نه وه چې د دومره لوی امپراتورۍ د پایتخت کار ترې واخیستی شي. همدا وجه وه چې د خپلې واکمنۍ په 10م کال یې د خپلو وزیرانو، مشیرانو او مشرانو سره مشورې وکړې. بیا یې د هغوی د مشورو څېړنه وکړه او په 1140 هجري یعنې 1161 میلادي کې د اوسني کندهار د بنسټ تیږه کېښوده او په یو ډیر ښکلي، منظم او پرمختللي ښار یې ودان کړو. د دې ترڅنګ یې د کابل ښار جنګي کوټ وګرځولو. په 1182 هجري او 1980 زیږدیز کال په اوسني سند پاکستان کې د هغه نایب غلام شاه خان د حیدرآباد ښار بیا له سره ودان او منظم کړو او د دې سره سره یې په مکه معظمه کې د پښتنو حجیانو لپاره د استوګنې ځایونه او سرایې جوړې کړې. احمدشاه ابدالي په وخت کې د هیواد په ډیرو برخو کې ویالې، نهرونه جوړ شوي او هرې خواته د کرکیلي کار ډیره وده وموندله. د اوسني کندهار پاتاو یعنې ویاله یعنې نهر هم د احمدشاه بابا په وخت کې جوړ شوی و. احمدشاه بابا د خپل ژوند په پای کې د پرلپسې جګړهیزو یونونو د کړاوونو له امله کمزوری شوی و او په تیر اخر کې په مخ یوه دانه راوختله چې د هغې دانې له کبله ورته د پوزې سرطان ولګېدلو. په 1945 کې اماقو بغاوت وکړو. د دغه بغاوت د چقولو لپاره هغه د خپلې ناروغۍ سربیره هرات ته لاړ. په 1915 کې په همدغه ناروغۍ کې یو ځل بیا پانیپت ته د سیکانو د چقولو لپاره لاړ، خو بل کال یې د بدني کمزورتیا له کبله د جنگ توان نه لرلو او بیخي ناچاره شو. سره له دې چې د هغه زوی تیمورشاه د هغه د زوړ بلوچي دشمن ناصر خان په مرسته د ایران ګڼ شمېر سیمې نیولې وې،
خو د احمدشاه ابدالي زور ورځ تر بلې مخ په ښکته روان او د 1922 زیږدیز کال پورې هډو له ښاره بهر قدم هم نشو ایښودلی. کله چې ناروغۍ اوږده شوه او پوهه شو چې اوس مې مرګ نږدې دی او د بچ کېدو امکان مې نشته، نو هغه ټول سرداران یې راوغوښتل چې په حکومتي دندو کې د هغه ملګري وو او هغوی ته یې د خپل زوی تیمورشاه دراني د وفادارۍ سوګند ورکړو او هغه یې ټولو ورسره ژمنه وکړه چې خدای مه کړه خو ستا له مرګه وروسته به موږ د تیمورشاه دراني سره داسې وفا کوو لکه څنګه چې مو ستا سره کړې ده. له هغې وروسته د کندهار له ښاره لاړ او د توبې د غره په معروف نومې ځای کې په یوه ماڼۍ کې میشته شو، ځکه چې د ښار په پرتله هغه ځای لوړ او ښه هوا یې درلوده. د څو میاشتو له ناروغۍ وروسته د 26 کاله واکمنۍ نه وروسته د 51 کلونو په عمر کې د 1980 هجري کال د رجب په 20 او د 1922 زیږدیز کال د اکتوبر په 14 نیټه د جمعې په شپه هم هلته د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. وزیر شاه ولی خان او یاقوت خان خواجه سرا د هغه مړی کندهار ته راوړو. یوه شپه په شاهي ارګ کې و. وزیر شاه ولی خان او د احمدشاه بابا زوی سلیمان ورته غسل ورکړو او په هغه ځای کې په ملي او رسمي درانه دود ښخ کړو کوم چې احمدشاه بابا په خپل ژوند ټاکلی و او وصیت یې کړی چې ما به همدلته ښخوئ. یاد دې وي چې د مزار اوسنۍ پرتمینه ودانۍ هغه په خپل ژوند کې جوړه کړې وه او غوښتل یې چې د محمد صلی الله علیه وسلم خرقه مبارکه همدغه ودانۍ ته راوړي، خو ژوند ورله اجازه ورنکړه او خرقه مبارکه اوس هم په هغه پخواني ځای کې پرته ده. د هغه په مرګ ټول افغان ولس د ویر په ټغره کېناست. هغه خپل نیمایي ژوند د خپل هیواد او ملت د سیاسي بنسټونو د پیاوړتیا په لار کې تیر کړی و او په پای کې څه له پاسه د 40 میلیونو وګړو بې شمېره شتمنو زیرمو او د پیاوړو سرتیرو یو ستر هیواد تر شا پرېښودو. د دغه ستر بادشاه مړینه په ټول افغانستان کې لوی ویر او ستر غم و چې هر افغان وګړی د زړه له کومې ودردولو. د احمدشاه ابدالي تر ټولو لویه خوبي او ستره بریا دا وه چې په لومړي ځل یې په پښتنو د واکمنۍ کولو لپاره د یو مطلق العنان واکمن په ځای جمهوري لاره غوره کړه. پښتني قبیلې او خیلونه یې مضبوط کړل، یو موټی یې کړل او یو قام یې ترې جوړ کړو. اکثره پښتانه سرداران یې تابعدارو او چا چې به ترې مخ اړولو نو په زور به یې سمولو. څنګه چې مې وړاندې یادونه کړې ده چې هغه د ټولو قبیلو او خیلونو د مخکښو سردارانو یو انجمن جوړ کړی و چې په هره معامله کې به ترې احمدشاه بابا سلا مشوره اخیستله او د هغې په اکثره خبرو به یې عمل هم کولو. په پراخه سخاوت او خوږه خوله هغه د خپلو ټولو ماتحت خلکو زړونه په خپل موټي کې نیولي وو. که کوم ځای به اړی ګړی رامنځته شو نو په ډېره ځیرکتیا او هوښیارتوب به یې سمولو. احمدشاه ابدالي د یوې سترې دبدبې څښتن و. د هغه د دنیا او انصاف ساری نه و. میړانه او توره یې نړۍ ته معلومه ده او فتوحات یې دومره ډېر کړي وو چې د فتحې په غږونو یې د غلیمانو غوږونه کاڼه شوي وو. بلکې دا ویل به مبالغه نه وي چې احمدشاه ابدالي د اسیا هغه یوازینی امپراتور و چې د تورې سره سره د قلم سره هم مینه وه. هغه د لوړې پایې ادیب، لوړ فکره شاعر، پوه عالم، عادل واکمن، اجتماعي مصلح، دینی پیشوا او روحاني مقتدا هم و. یعنی که د تورې او میړانې په میدان کې هغه یو بریالی او ننګیالی سرباز و نو د پښتونولۍ په ډګر کې یو بشپړ پښتون و. د دیانت، تصوف او ایمان په خوا کې لوی متدین او متشرع روحاني و. د سیاست او مشرتوب له پلوه د خپل وخت یو ستر او بې بېلګې سیاسي مشر او فاتح هم دی. هغه د پښتو شعر و ادب ته بلا څه ورکړي دي او د یو دیوان څښتن هم دی. د هغه شعر په ساده، خوږه او روانه پښتو کې دی. شعر یې مؤثر، له تعقید، ابهام، ګرانو او ناشنا تشبیهاتو نه خالي او د اخلاقیاتو پښتونولۍ په چوکاټ کې بیخي دننه او پکې لوړ پښتون فکر، هسک همت، د پښتونولۍ تودې جذبې، د شاهنشاهۍ جګ افکار، د بخښنې او سرښندنې هسک او عاطف، د توریالیتوب برجسته احساسات، د جهانګیرۍ د شجاعت عزم، د ایمان او عقیدې ټینګار، د وطن او ولس سره بې کچه مینه، د عشق سوزان او دردونه او د مینې د دنیا عجیب او غریب گزارشات ښکاره دي. د وینا څخه د حماسۍ ننګ او پښتونوالي بوی راځي. دغه یو څو شعرونه: ستا د عشق له وینو ډک شول ځیګرونه، ستا په مینه کې بایلي زلمي سرونه، د رقیب د ژوند متا به تار په تار کړم چې په تورو پښتانه کړه ګزارونه. که تمامه دنیا یو خوا ته یې بل خوا، زما خو خوښ دي ستا تش ډګرونه. تا ته راشمه زړګی زما فارغ شي، بې له تا مې اندېښنې د زړه مارونه. که هر څو مې د دنیا ملکونه ډېر شي، زما بهیر نشي دا ستا ښکلي باغونه. د ډیلي تخت هېرومه چې رایاد کړم، زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه. احمدشاه به دغه ستا قدر هېر نه که،
که ونیسي د تمام جهان ملکونه. تر اوسه چې د احمد شاه بابا کوم مؤلفات مونږ ته څرګند دي په دا ډول دي. اول د پښتو شاعرۍ دیوان چې شاوخوا 3000 بیتونه لري. په لومړي ځل په 1419 او 1940 میلادي کال کې د عبدالحی حبیبي د سریزې او سمون سره د کابل څخه چاپ شو. د نظمونو دویمه ټولګی په 1943 میلادي کې د پیښور پښتو اکاډمۍ لخوا چاپ شوه چې 246 مخونه یې دي. دویم پارسی یعنی دری دیوان. احمد شاه بابا د پښتو سره سره په دری ژبه کې هم شاعري کوله. ویل کېږي چې یو وړوکی شان دیوان یې په پارسی یعنی دری کې هم و چې الپنسټن یې په خپل کتاب کې د کابل سلطنت کې یادونه کړې ده. د دې ترڅنګ عبدالرحمن شاکر په ګلستان مسرت نومي کتاب کې هم د بابا د یوې پارسي رباعي سره دغه خبرې تایید کوي. همدارنګه د پیښور په چاپ نسخه کې هم د بابا یو شمېر پارسي غزلې چاپ شوي دي. دغه خبرې یادونه د لوی بابا د دیوان په مقدمه او د کابل مجلې د 2م کال په 4مه غڼه کې هم شوې ده. دریم عربي اشعار. د بابا یو شمېر عربي اشعار هم شته چې ژباړه او شرح یې د هغه وخت وتلي عالم خان علوم ملا محمد غوث کړې ده. څلورم علم گنج. د احمد شاه بابا لیکلي دغه رسالې شرح د شرح الشرح په نوم د هغه په ژوند خان علوم ملا محمد غوث کړې ده چې 300 مخونه یې دي او یوه نسخه د کابل په خطي کتابخانه کې تر اوسه خوندي ده. پنځم جامع الفواید احمد شاهي. دا د تصوف په اړه په پارسي کې لیکل شوی ولنډه وړه رساله وه چې اوس نایابه ده، خو یوه نیمګړې خطي نسخه ستر لیکوال او تاریخ پوه ښاغلي پوهان عبدالشکور رشاد د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په یو ځای لیدلې وه، خو له بده مرغه چاته د دغه رسالې په اړه نور هیڅ معلومات نشته. شپږم د افغانستان تاریخ. حافظ نور محمد گدایی د کابل مجلې د 4م کال د 2مې غڼې په 50م مخ کې لیکي چې احمد شاه بابا د افغانستان د تاریخ په اړه هم په پښتو کې یو کتاب لیکلی و. اوم الفنامه. الفنامه د معنوي لحاظ یو خاص ډول نظم دی چې د نړۍ په څو ژبو کې مثالونه شته. احمد شاه بابا هم د پخوانیو شاعرانو په پیروي 2 الفنامې لیکلي دي چې د لنډ بهر یوه الفنامه د پیښور نه چاپ شوې دیوان کې په 19 مخونو کې ځای شوې ده او دویمه یې خان علوم ملا محمد غوث شرح کړې ده. اروا یې ښه ده او یاد یې تل.